سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ اوسي ختمن اوسي د قدر وړ لیدونکو په نننۍ ویډیو کې د FG کوین څخه د ویډرا طریقه درته ښایو او تاسو ته ثبوت هم ښایو خانرزو مثال اوس همدا طریقه ښایو چې څنګه کولی شو چې له FG کوین څخه خپلې پیسې ویډرا کړو خپلې پیسې وباسو مثال یا خپلې پیسې ګټه او عاید ترلاسه کړو ښه رابه شي تاسو لومړی دلته به خپل بیلانس وګورئ زموږ سره 83,292 FG کوین دی تاسو کولی شئ چې په FG کې هم ویډرا کوئ په BNB کې هم خو زه غواړم چې USDT ته یې کنورټ کړم په USDT کې یې ټرست ولیټ ته ویډرا کړم ښه لومړی راځم دلته په سویپ باندې کلیک کړم کله مې چې په سویپ باندې کلیک وکړه همدې مرحلې ته راځم ښه دلته به تاسو لاندې راشئ دلته به په همدې برخه نه کلیک وکړئ دلته به تاسو FG to USDT همدا انتخاب کړئ نو موږ غواړو چې FG کوین USDT ته کنورټ کړو په دې مو چې کله کلیک وکړو دلته به په میکس باندې کلیک وکړئ کله مو چې په میکس باندې کلیک وکړو دلته به په سویپ ناو باندې کلیک وکړئ کله مو چې په دې کلیک کړه اوس به زموږ کوین په بریالیتوب سره له FG څخه USDT ته کنورټ شي ښه دلته اوس زه راځم په ډیشبورډ باندې کلیک کړم کله مې چې په ډیشبورډ باندې کلیک وکړه د FG څخه به زموږ بیلانس USDT ته کنورټ شوی دلته ګورئ د FG بیلانس 0 شو خو زموږ سره دلته شپږ نوي ډالره همدا ترې جوړ شول ښه زه اوس راځم مثال همدا ویډرا کوم لومړی به زه تاسو ته خپل ټرست ولیټ هم وښیم د ټرست ولیټ لینک هم راکفي کوم رابه شي خپل یا ټرست ولیټ وي باینانس وي زه ټرست ولیټ ته غواړم دلته ګورئ ښه دلته زموږ سره په ټرست ولیټ کې $4.40 فندزه پیسې شته دا هم زموږ سره خاص په BNB کې دي زه راځم چې مثال دغه زه USDT ته راولیږم دلته به د BNB سمارټ چینج ادرس تاسو راکفي کوئ په همدې طریقه ښه دلته راځم دلته بیا لاندې راځم په ریسیو باندې کلیک کوم کله چې په ریسیو باندې کلیک وکړئ دلته به همدغه لینک تاسو راکفي کوئ د ادرس په دې ادرس ما راکفي کړ زه اوس راځم مثال بیرته FG کوین ته ښه دلته په همدې ځای کې زه په ولیټ باندې کلیک کوم کله مې چې په ولیټ باندې کلیک وکړ دلته به بیا تاسو راشئ USDT ته کله مې چې USDT ته راغلی دلته زه اوس راځم ښه USDT برخه دلته په ویډرا باندې کلیک کوم کله مې چې په ویډرا باندې کلیک وکړ دلته زه اوس راځم په همدې ځای کې لیکم مثال 100 USDT زه غواړم چې ویلیږم په کات ښه دلته بیا راځم مثال په همدې ځای کې هغه ادرس چومه چې کوم د ټرست ولیټ څخه ما راکفي کړه دلته به تاسو راشئ بیا په ویډرا ناو باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په دې باندې کلیک وکړه اوس لږ انتظار پاتې کېږو دلته زموږ ایمیل ته یو کوډ راځي هغه کوډ به دلته داخلوو بیا به ویډرا په پروسیسینګ کې کېږي زه راځم خپل ایمیل ته اوس به زه خپل ایمیل چیک کړم زه دلته اوس ګورم موږ ته به اوس یو ایمیل راشي د FG کوین ښه ګورو دا سهار به زه لږ ریفریش کړم دلته به اوس موږ ته د ویډرا هغه ایمیل هم وشي لږ انتظار کېږم ښه تاسو دلته ګورئ هغه ایمیل موږ ته وشو دلته زه دا ایمیل خلاصوم دا زه راخلم دلته کوم کوډ به موږ ته اوس راغلی وي هغه کوډ به زه دلته راواخلم همدا کوډ به تاسو راکفي کوئ دا کوډ مو چې کله راکفي کوئ یا په کارت کې کفي کېږي نه دلته راشئ مثال FG ته دلته زموږ سره کوډ چې دی 500 دلته زه راځم همدې ځای کې 500 دا مو چې کله ولیکل دلته به تاسو په ویریفای باندې کلیک کله مو چې په ویریفای باندې کلیک وکړئ تاسو دلته ګورئ اوس همدا مرحله چې دا کمپلیټ کیږي اوس زموږ ویډرا چې دا پروسیسینګ حالت ته لاړه دلته که تاسو لاندې راشئ ستاسو پروسیس حالت چې دی هغه مثال په ویټینګ حالت کې وي ریویو کې وي د تقریبا 4 ساعته وخت نیسي خو 4 ساعتونه زر رسیږي زه ویډیو سکیپ کوم چې کله پیسې ټرست ولیټ ته ورسیږي بیرته بیا راګرځم ښه نو قدرمن لیدونکو تقریبا په 5-6 ساعتونو کې زموږ پیسې ورسېدې زه به تاسو ته اوس ټرست ولیټ هم وښیم ښه تاسو دلته زموږ ټرست ولیټ ګورئ موږ ته دلته پیسې رسېدلې دي USDT د ټوټل کوم بیلانس چې دی $1.90 دی ځکه په دې نه فیس ارسي په $100 کې تقریبا 15% فیس کټ کوي خو
خو زما سره فعل حالا $19 دلته موجود دي. تاسو وینئ په USDT کې زه فعل حالا $19 لرم. $1 فیس کمیشن پرولی دی په $100 کې. دا ماته رسیدلی دي. نو زه به اوس راشم تاسو ته به خپل FG کوین هم وښیم. هلته به هم ویډرا سکسیسفل وي. که دلته زه په والټ باندې کلیک وکړم تاسو دلته ګورئ ښه هر څه USDT برخې ته دلته د ویډرا برخې ته راځم. دلته به اوس زموږ کوم پیسې چې دي هغه کوم د ریویو حالت نه وتلي وي تاسو وینئ دلته همدا سینډ شوي دي. هر څه مثال دقیق معلومات یې ګورئ نو دا پیسې موږ ته ورسېدې. نو FG کوین چې دی بیخي زبردست کوین دی. تر اوسه پورې بیخي ښه روان دی، بهترین روان دی، هیڅ مشکل نه لري. یو خو دا خوبي یې غټه لري لکه څنګه مې چې مخته ویډیوګانو کې هم تاسو ته ویل چې د افغاني لخوا اداره کیږي. یو افغاني ورور جوړ کړی دی. دغه کوم مالک چې دی دغه سایټ د FG کوین افغانی دی او بل دی لایف هم ورځي. تقریبا په اونۍ کې یو یا دوه ځله خو حتما دی لایف ورځي. ملګري دی ګوري یا نظرونه یې ګوري، خلک خپل نظریات د سره شریکوي. دی هغه د خلکو پوښتنو ته ځواب وایي. نو تر اوسه پورې هیڅ مشکل نشته. ما تقریبا په دې کې 1500 USDT انویسټمنټ کړی و، سټیک مې کړی و. نو الحمدلله خپل سټیک هم زما کمپلیټ شو. هغه کومې پیسې مې چې په دې کې سټیک کړی وي هغه هم ما را ایستلي دي. اوس دې نه وروسته بیا ګټې ته برابر یم که خیر وي. نو تر اوسه پورې بیخي خوندور روان دی. هر څوک چې په دې کې کار کوي کومه ستونزه نه لري تر اوسه پورې. نو د هر ملګري چې طبیعت ګرځي چې په دې کې اکاونټ جوړ کړي په FG کوین کې په دې کې کار وکړي نو زموږ په چینل کې هغه د اکاونټ جوړولو ویډیو هم شته. هغه مثال د همدې څخه د پیسو ګټلو هغه طریقې هم شته چې په کومه طریقه یې ګټلی شو. زه به بیا هم تاسو ته وایم چې په دې کې د سټیک د لارې یعنې پیسې به انویسټمنټ کوئ او د ملګرو د لارې پیسې ګټلی شئ. او که څوک اکاونټ جوړوي د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې د اکاونټ جوړولو طریقې ویډیو هم شته او د همدغه سایټ لینک هم شته د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې. تاسو په هماغه کلیک وکړئ. که اکاونټ جوړوئ په لینک کلیک وکړئ. که ویډیو ته ګورئ لومړی هغه د ویډیو لینک کلیک کړئ، ویډیو وګورئ یا نه وروسته بیا اکاونټ په هماغه طریقه جوړ کړئ. نو قدرمن لیدونکو همدغه وه د هغه ویډرا طریقه، هغه ثبوت چې تاسو ته مو وښوده د FG کوین چې تاسو په خپله ولیدل. انشاءالله په آینده کې به نوره ویډیوګانې هم زه ستاسو سره شریکوم. هغه پیمنټونه چې د دې څخه موږ ترسره کوو. نو FG کوین په باره کې به زه بیا هم ووایم چې د نورو فیک سایټونو په پرتله دا ډېر باوري دی. یعنې که موږ پرتله کوو یو پرتله بهتر دی. تر ټولو غټه خوبي بیا هم وایم چې همدا ده چې د افغاني لخوا همدا اداره کیږي او بل همدغه مالک لایف هم ورځي. نو نوره خو په سایټونو نه سلو په سلو کې اعتبار به تاسو حتما نه کوئ چې سلو په سلو کې وکړئ. خو بیا د هغه نورو فیک سایټونو په پرتله همدا سایټ چې دی ښه دی. خو نوره یوه خبره ده تاسو تل په ذهن کې یاد وساتئ په هر سایټ کې تاسو کار کوئ ریسک واخلئ. ریسک لري حتما. یعنې سلو په سلو کې یو سایټ هم باوري نه دی چې په دې مطمئن وئ. خو ټوله د توکل جمع ده. ریسک په څنګ کې ورسره وي. خو دا سایټ بیا هم د نورو په پرتله زه ښه بلم. تر اوسه پورې نتیجه هم مثبته ده او ښه ثابت شوی هم دی. یعنې دا خبره زه تاسو ته نه کوم چې مثال ریسک نه لري. ریسک حتما هر یو لري سایټونه. د فعل حالا ښه وه. په خدای مې سپارلي یاست. ښې چارې.